السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. په آزاد میډیا یوټیوب چینل کې د یو نوي خبر سره ورڅخه راغلاست. په هیله ده چې ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. خوست کې پاکستاني سرتیرو تلاشي پیل کړې. پلازمینه د خوست د ګربزو د زن شورا کلي ځینې اوسېدونکي ادعا کوي چې تر یوې نښتې وروسته پاکستاني پوځیانو ډیورنډ کرښې ته نږدې د افغانستان اړخ ته د کورونو تلاشي کړې. خو طالبان دغه ادعاوې ردوي او وایي چې پر ټوله خاوره کنټرول لري. د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ د زن شورا کلي ځینې اوسېدونکي وایي د تېرې جمعې په ورځ له هغه وروسته چې ډیورنډ کرښې ته نږدې پاکستاني طالبانو د پاکستان پر یوې سرحدي پوستې برید وکړ، د پاکستان پوځیانو د خوست څو کلي په توغندیو وویستي. دوی ادعا کوي چې پاکستاني پوځیان زن شورا کلي ته ورغلي او یو شمېر کورونه یې هم په دوی نوم تلاشي کړي چې پاکستاني طالبانو جنګیالي پیدا کړي. د یاد کلي یو اوسېدونکی په خپل مستعار نوم اعجاز خان راپېژني. ګویچه ویله ته وویل د پاکستان پوځ پوستې دوی ته نږدې پرتې دي او د تېرې جمعې په ورځ یې په درنو وسلو د دوی کلي وویشتل. د تېرې جمعې په ورځ څو ډزې وشوې، پته ونه لګېده چې د دوی لخوا وشوې او که له دې خوا وشوې. له دې نه یو ساعت وروسته توپکونه، هوانونه، سپکې او درنې وسلې وې چې 5-6 کیلومتره افغانستان کې کلي وویشتل. 3-4 کسان ټپیان شول. اعجاز خان وایي تر دغې نښتې وروسته په سبا یې پاکستاني پوځیان چې په اردو او پښتو یې خبرې کولې د دوی کلي ته ورغلي، د یو شمېر کورونو دروازې ورټکولې او پاکستاني طالبانو پوښتنه یې کوله. نوموړي وویل زن شورا کلي سره دوی ډېر نږدې سرحد لري. تقریبا 1.5 متر کې زموږ کور دی او د دوی پوسته ده. دوی ډېر وخت زموږ کلي ته راځي چې په لاره کې او یا د کور مخې دې وویني غږ در باندې کوي. دوی جمعې ورځې په سبا راغلل، په پښتو خبرې کولې. پنجابیان هم ورسره ول. زموږ 3 خپلوان د ترور زوی مې کېږي، هغوی د کلي سر کې دي. د دوی کورونو دروازې ور وټکولې او پوښتنې یې ترې کړې. دا پوښتنه یې کوله چې پاکستاني طالبان راځي، تاسې دلته شپې ورکوئ، چای او ډوډۍ ورکوئ، تاسې یې حمایه کوئ. خو دا واقعیت نه دی. دلته کوم وسلوال نه دي راغلي. د زن شورا کلي دغه اوسېدونکي وایي چې د پخواني حکومت وروسته پاکستاني پوځیان په ډاډه د دوی کلیو کې ګرځي